السلام علیکم ورحمت الله. د نن ورځې درس زموږ ستاسو د ای آر ماډل یا انټیټي ریلیشنشپ ماډل. ای آر ماډل یا انټیټي ریلیشنشپ ماډل په ډیټابیس په درسونو کې ډیر مهم درس ده. څنګه چې سافټویر انجینیر هغوی پریکټیکلی یا عملی کار کوډینګ ته وایي یا امپلیمنټیشن ته وایي، همداسې د ډیټابیس انجینیر ډیر اهم او ډیر عملی کار هغه د ای آر ډي یا انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام صحیح جوړول دي. کله چې تاسو ډیټابیس جوړوئ لومړی ستونزه پیدا کوي، ستونزې ته بیا ډیټا راټوله کوي، هغه اس ډي ال سی څومره سټیپس چې دي هغه تاسو ټول طی کوئ. کله چې تاسو ډیزاین فیز ته رارسیږئ، معلومات مو راټول کړي، هغه مو تحلیل کړي، هغه مو انالایز کړي دي، بیا تاسو هغې ته ډیزاین جوړوئ. نو په ټولو کې مهم شی ای آر ډي صحیح جوړول دي. ای آر ډي خو به جوړه کوي، خو چې صحیح جوړه کوي دا بهترینه خبره ده. ځکه که ای آر ډي غلطه جوړه کوي، هغې نه وروسته ټیبل یې غلطه جوړېږي. که ټیبل یې غلطې جوړې شي، هغې کې کالمونه غلط دي. که هغه غلط شي، ستاسو ډیټا صحیح انټري نه کېږي. کله چې ډیټا صحیح انجینیر شوي نه وي، صحیح ډیزاین شوي نه وي، په دې معنی ډیټابیس سم نه دی. نو ډېر کوشش به کوئ چې ای آر ډي صحیح جوړه کوئ. وروسته به ووایي چې ای آر ډي کې ډیپنډنسي صحیح وي، زمونږه ای آر ډي کې اناملیز نه وي، لکه انزرشن اناملي، ډیلیشن اناملي، اپډیشن اناملي. اناملي معنی چې کله موږ یو کار کوو او موږ هغه کار ته نه پرېږدي، خنډونه، ستونزې، هغه پکې نه. بل په یو ټیبل کې موږ دوه قسمه اټریبیوټ وایو، چې یو ته پرایم اټریبیوټ وایي چې هغه زموږ کی ده یا نماینده ده یا قمندان ده، او نور عادي اټریبیوټ دي. دا عادي اټریبیوټ باید ټول ډیپینډنټ وي یا تکیه کړي په چا باندې؟ په دې نماینده یا په دې پرایمري کی باندې. صحیح ده؟ نو که داسې حالت په یو ټیبل کې نه و، موږ وایو چې دا ټیبل صحیح جوړ نه ده. کله چې ټیبل صحیح جوړ نه و، ای آر ډي صحیح نه ده. ای آر ډي صحیح نه وه، زموږ ډیټابیس سم نه دی. نو په ډیټابیس کې ډیر مهم درس ای آر ډي صحیح جوړول دي، بیا هغه صحیح میپ کول دي چې ټیبل یې ورنه جوړ شي. د ای آر ډي خو ډیاګرام ده، د دې نه صحیح ټیبلونه موږ جوړ کړو. او کله چې هغه صحیح جوړ کړو، نو نارملایزیشن بیا موږ سره ډیر مهم یو بل درس دی چې په دې سمستر په اخر کې به په خیر سره وایو چې موږ ټیبل صحیح نارملایز کړو، معیاري حالت ته راولو. کله مو چې صحیح ای آر ډي جوړ کړه، صحیح ټیبل مو جوړ کړی، صحیح مو نارملایزیشن وکړو، نو موږ چې زمونږ ډیټابیس اوس سم دی. صحیح ده؟ دا په کوډینګ کې هم ستونزه نه راځي. کله که ډیټا موږ سټور کوو هم ستونزه نه راځي، که ډیټا موږ اپډیټ کوو هم ستونزه نه راځي، او که ډیټا مو سټور کړي وي او هغه ریټریو کوو، بیرته ترلاسه کوو، هم ستونزه نه راځي. نو موږ ای آر ډي یا ای آر ماډل، انټیټي ریلیشنشپ ماډل څه دی؟ د انټیټي ریلیشنشپ ماډل also called ای آر ماډل. که انټیټي ریلیشنشپ ماډل وای او که ای آر ماډل وای، په لنډه توګه از ا های لیول. دا موږ مخکې خبره وکړه چې موږ سره یو لو لیول خبره ده، یو های لیول. های لیول ته کنسپچوال لیول هم وایي. دغه ډیټا ماډل دی چې په های لیول باندې موږ سره دی. لو لیول کې بیا فزیکل لیول و. It is used traditionally in the database design phase. کله چې موږ ډیټابیس ډیزاین کوو، صحیح ده، موږ نو ای آر ډي جوړو. مخکې موږ تاسو ویلي چې موږ اول کنسپچوال ډیزاین کوو، په ذهن کې خاکه جوړو، بیا هغه نه وروسته لاجیکل ډیزاین کوو. دغه د لاجیکل ډیزاین خبره ده چې ای آر ډي موږ په کوم دغه کې جوړو؟ په لاجیکل ډیزاین کې. او فزیکل ډیزاین کې بیا موږ ویلو چې ډیټا هاو ټو بی سټور، ډیټا موږ څنګه سټور کوو انټرنلی په کمپیوټر کې دننه، هغه حالت یې موږ ګورو. ای آر ماډل چې کوم دی، دا یو لاجیکل ریپرزنټیشن هم دی چې موږ ډیټا په ارګنایزیشن کې څنګه سټور کوو، د هغې یو لاجیکل یا ذهني یا منطقي ریپرزنټیشن هم دی. ځکه موږ دا یو ډیاګرام دی، او ډیاګرام چې کله موږ جوړو، ډیاګرام تعریف موږ داسې کوو چې دا یو السټریټیو دغه دی، ریپرزنټیټیو دی، چې هغه موږ ته نمایشي یو شی راته شو کړي، شو اپ یې کړي، راته وښایي. It views the entire system as a collection of entities related to one another. ای آر ډي چې کوم ده، دا یوازې یو ټیبل موږ ته نه ریپرزنټ کوي، دا ټول سیسټم موږ ته ریپرزنټ کوي چې په دې ډیټابیس کې یا په دې سیسټم کې دومره ټیبلونه دي، او دا ټیبلونه له یو بل سره څنګه وصل دي، څنګه یو بل سره تړلي دي، هغه د ریلیشنشپ تړاو یې څنګه دی. آیا یو دی، یو په یو څه معنی چې یو ډریور په یو وخت کې یو موټر چلوي، مثال وایم، یو ون ټو مینی یا یو له زیاتو سره یو ډریور
زیات موټر کولای شي وچلوي په مختلفو وختونو کې یا وایم چې مینی ټو مینی په ښار کې ډېر ډرایوران دي ډېر موټر چلوي صحیح ده بیا هغه ډیپینډ کوي چې موږ په کوم حالت سره خبره کوو موږ سره چې کله ای ار ډي خبره کوم دا به یوازې یو ټیبل نه وي په ډیټابیس کې نن چې څومره ټیبلونه دي دا ټول څنګه یو له بل سره اړیکې لري او هغه ټول ټیبلونه به موږ ته په کوم شکل ښیي د ډیاګرام په شکل ډیاګرام څه شی دی السټریټیو ریپرزنټیشن دی چې موږ تاسو ته یو شی شو اپ کې موږ تاسو ته وښیو بل د ER model ERD په اړه موږ وایو چې it is used to describe the elements of a system and their relationship موږ تاسو describe کوي elements انټیټیان راته ښایي په یو سیستم کې صحیح ده او د هغوی ترمنځ اړیکې ځکه ERD له درې کلمونه جوړه شوې ERD ای معنا انټیټي آر مین ریلیشنشپ د انټیټیانو ترمنځ اړیکې او ډي معنا ډیاګرام دغه ERD یا ER ماډل په 1986 کال کې پیټر چین په واسطه باندې انټروډیوس شوی و د دې نه مخکې دې سره څوک بلد نه و بیا د ERD کانسپټ رامنځته کړ او د ویل چې مخکې د دې چې ډیټابیس جوړوي ټیبلونه جوړوي هغې نه مخکې باید دې ته یو ډیاګرام جوړ شي دا د ډیاګرام په شکل باندې وښودل شي اوس یو پوښتنه پیدا کېږي کله چې موږ د ERD یا ER ماډل خبره کوو what kinds of information about these entities and relationships should we store in database په ډیټابیس کې به موږ څه سټور کوو آیا موږ دغه اړیکې هم سټور کوو که نه موږ یوازې هغه انټیټیان سټور کوو بیا په انټیټیانو کې نن اټریبیوټس دي کوم اټریبیوټ سټور کوو کوم نه سټور کوو دا به وروسته راشي ځکه په ځینې حالاتو کې موږ وایو چې ځینې شیونه موږ په ERD کې شو کوو خو سټور کوو یې نه او ځینې سټور کوو وروسته به بیا اټریبیوټ کې ووایو چې موږ سره یو کانسپټ شته چې هغې ته موږ سټورډ اټریبیوټ وایو سټورډ اټریبیوټ بیا هغې چې هغه موږ سټور کوو ذخیره کوو خو ځینې اټریبیوټ نه سټور کوو لکه زه مثال وایم زه وایم چې د یو محصل یا د یو شاګرد ډیټ اف برث چې کوم دی په 2000 کال کې پیدا شوی صحیح ده دا ما ولیکه د یو کس نوم مې ولیکه د هغه د پلار نوم د هغه اډرس او مې ولیکه چې د پیدایش د زوکړې نیټه 2000 کال ده سمه ده نو اوس زه یو بل اټریبیوټ د ایج یا د عمر آیا ماته پکار دی چې زه ولیکم چې نیم فادر نیم اډرس ډیټ اف برث مې لیکلی 2000 بیا بل کالم لیکم ایج کې لیکم چې 20 کاله 21 کاله اړتیا نشته ځکه زه ډیټ اف برث یا د زوکړې نیټې نه پیدا کولی شم هر کال چې 2021 کال زه پوهېږم چې د عمر 21 ده که 2019 کال پوهېږم چې د عمر 19 ځکه د زوکړې نیټه یې معلومه ده چې دا په 2000 کال کې پیدا ده که 2050 زه پوهېږم چې د زوکړې نیټه د سړی 50 کلن دی یا د جنۍ 50 کلنه ده ځکه چې دا په 2000 کال کې پیدا شوی اوس 2050 کال د مثال نو هغې نه پیدا کېږي دې ته بیا ډرایوډ اټریبیوټ وایي داسې اټریبیوټ موږ نه سټور کوو سمه ده وروسته راځي ټول د اټریبیوټس اقسام به راځي د ERD انټیټیانو اقسام به راځي ریلیشنشپ اقسام به راځي ټول شیونه به یو په یو انشاءالله وایو د ER ماډل څه ګټې موږ سره دي او هغه به په لاندې ډول موږ تاسو وایو اول کنسپچوال سمپلیسټي ده زمونږ دغه کانسپټ یا زمونږ ذهنیت ډیر ساده کوي صحیح ده ولې چې هغه ویژوال ریپرزنټیشن کوي موږ ته یو شی د ډیاګرام په شکل باندې ښایي نو چې کله ویژوال ریپرزنټیشن و موږ وایو چې دغه شی انسان اسانه پرې پوهېږي ځکه داسې نه دی لکه فضایي هندسه غوندې یو شی وایي او هغه وینو نو ځکه موږ ERD ته عملي درس وایو د ډیټابیس عملي درس ERD ده صحیح ده ځکه چې هغه موږ عملا ګورو عملا یې جوړوو د کاغذ پر مخ یا د تختې پر مخ موږ جوړو رسموي یا د کمپیوټر کې د ډایا یا د ویژو چې سافټویرونه دي د هغې په ترو باندې موږ کمپیوټر کې جوړو او ښایو ځکه ریپرزنټیشن ویژوال ده چې موږ ته ښکاري بل دغه ټول چې کوم دی ډېر افیکټیو یا مؤثر کمیونیکیشن ټول دی که یو چا ته ERD ورکړي ضرور نه دی چې هغه ته پرپړه لیکنې وکړي ځکه هغه خبره چې خلک کوي چې یو تصویر یا یو انځور د سلګونو پاڼو ځواب وایي یو ERD جوړه که صحیح جوړه که هغه ضرور نه ده چې ته پرې بسته کتاب ولیکې همغې ته چې کس وګوري او په اصولو د صحیح جوړه کړې وي کانسټرنټس پکې وي اصول پکې وي محدودیتونه پکې وي نو یو کس پرې پوهېږي چې دې نه هدف څه دی بل دغه د ER ماډل یا ریلیشنل ډیټابیس ماډل دا سره تقریبا انټیګریټډ دی خبره یو ده چې کله زه ماډل وایم رقم یا ډول ER ماډل وایم او که چېرته ډیاګرام خبره کوم بیا ERD وایم انټیټي ریلیشنشپ ډیاګرام دا کنسپټ انټیګریټډ دی
موږ دغه یو مثال چې مخکې موږ تاسو په کار کړی و تیر لیکچر کې تاسو ته ما هغه د اس کیو ایل فایل هم لیږلی و ای آر ډي جوړه کړې مې هم درته لیږلې وه صحیح ده او بل هغې سره هغه چې کله ټیبلو ته میپ کېږي هغه میپینګ یا ټیبلو شکل مې هم درته جوړ کړی دلته بیا لږ تشریح وکړو نو که کله موږ کمپیوټر ساينس نیوز ډیټابیس یا سی اس ان ډي بي ډیټابیس ته موږ تاسو ای آر ډي جوړو موږ څه کوو لومړی موږ ګورو چې په دې کې څه دی هغه شی موږ لیکو څو چې ار ډي جوړه کو دغه څه چې لیکلي دا یو سیناریو غوندې ده لکه تاسو سافټویر انجینیرینګ کې سیناریو ورته وایي چې یو سیناریو ده او له هغې نه به تاسو ډایګرام جوړوئ سافټویر انجینیرینګ کې مو چې ویلي دلته هم موږ لیکل کړي او دې نه موږ ای ار ډي یا ډایګرام جوړو زم د نیوز کانسیسټ اف سیورل آرټیکل خبرونو کې به ډېر ارټیکل وي د ارټیکل مو چې په کیپیټل تور ولیکلی په دې معنی چې دې نه به بیا زه یو انټیټي جوړم ولې به انټیټي جوړم ځکه چې ارټیکل بیا نور شیونه لري ارټیکل ټیکسټ لري ارټیکل نوم لري ارټیکل د کوم ټاپک مربوط دی ارټیکل نور خواص مشخصات لري نور ځانګړنې لري نو موږ چې دې نه به انټیټي جوړم بل وایم چې ایچ ارټیکل هاز ا ټایټل هر ارټیکل به ټایټل عنوان لري ټیکسټ به لري ډیټا پبلیکیشن بلري چې په کوم تاریخ باندې دا نشر شوی او اتور بلري صحیح ده خو اتور مو بیا کیپیټل لیټر تورو کې لیکلی ده په دې معنی چې اتور به هم یو څوک وي نو هغې نه هم اتور نه هم زه چې جوړم یو انټیټي جوړم اوس د اتور او د ارټیکل ترمنځ اړیکه ده کم اړیکه ده بل پوله پټی شریک نه دی خو اتور به راپاڅېږي ارټیکل به لیکي یا ارټیکل به چا لیکلی وي اتور به لیکلی د لیکونکي یا د مؤلف او د مقالې ترمنځ یوازې او یوازې یوه رابطه ده چې مؤلف به راجګېږي یا لیکونکی به راپاڅېږي او ارټیکل به لیکي مقاله به لیکي خلاص یا مقاله که دې خوا نه وي مقاله به لیکل شوې وي د مؤلف یا د لیکونکي په واسطه دې ترمنځ یوازې او یوازې لیکلو اړیکه ده نو ریلیشنشپ یې هم معلوم شو انټیټیان یو اتور شو یو ارټیکل او په منځ کې اړیکه لیکل شو رایټ شو اوس دلته وګورئ یو لیکونکی کیدای شي ډېرې مقالې ولیکي نو زم چې یو اتور ډېرې مقالې لیکي دا خبره صحیح ده او دا هم کیدای شي چې یوه مقاله ډېرو لیکونکو په ګډه لیکلې وي صحیح ده نو زم چې یوه مقاله ډېرو لیکونکو لیکلې دا خبره هم صحیح ده یا عمومي خبره کوم په دنیا کې ډېرو مؤلفینو یا ډېرو لیکونکو ډېرې مقالې لیکلي دا خبره هم صحیح ده نو ډیپینډ کوي د دې ترمنځ موږ څه چې د دې ترمنځ اړیکه رایټ یا روډ ده صحیح ده نو چې اتور چې کوم دی مقاله لیکي صحیح ده نو موږ سره دوه انټیټیان راغلي یو اتور شو یو ارټیکل شو د دې ترمنځ اړیکه اوس لپاره رایټ یا روډ صحیح ده بل مونږ چې یو ارټیکل به یا پبلش شوی وي یا نه لیکلی خو دې دی که ویب سایټ کې دې نشر که پبلش بشي که نه پبلش به نه وي دلته موږ سره یو حالت راځي موږ وایو چې زموږ دغه ویریبل به کوم حالت لري بولین ویریبل به وي ځکه چې ټرو او فالس دی نو دوه حالته دی یا به نشر شوی وي یا نه که چېرته درېیم حالت پکې وای بیا مو بولین ویریبل نشو کارولی بل خبره مې کوم چې هر یو ارټیکل چې کوم دی دا به یو خاص ټاپک پورې اړوند وي نو ټاپک ما سره یو بل انټیټي راغله چې بیا ټاپک به هم خپل نور اټریبیوټس یا ځانګړنې ولري صحیح ده بله خبره مې کوم چې هر ارټیکل چې کوم دی دا به مناسب یا ریلیونټ به وي یو یا زیات کورسونو سره اوس په هر کورس کې بیا زیات ټاپکونه دي او هر ارټیکل چې موږ لیکو به کوم کورس سره به اړوند وي هغې سره به اړیکه لري صحیح ده نو که زه ډیټابیس په اړه باندې امتحان په اړه یو اعلان نشروم چې ډیټابیس امتحان به په دغه تاریخ اخیستل کیږي نو زما دغه چې کوم اعلان دی اناونسمنټ د کوم کورس سره ریلیونټ شو ډیټابیس سره ډېر For each author we store a username and a name that is being displayed هر اتور لپاره موږ فعلا لپاره صرف او صرف دوه شیان سټور کوو چې یو د هغه یوزر نیم دی کوچنی نوم او بل د هغه لوی نوم هغه نوم چې به ډسپلی کېږي صحیح ده صرف اوس دوه اټریبیوټ موږ لیکو کېدلی شي تاسو لس سټور کوئ 15 سټور کوئ سمه ده اول موږ چې هر کورس چې کوم دی به یو شارټ نوم لري یا به فول نوم لري نو کورس موږ سره انټیټي شوه شارټ نیم او فول نیم اټریبیوټ شو صحیح ده اتور موږ سره انټیټي شوه یوزر نیم او د دې هغه نیم it should be displayed صحیح ده هغه د دوه دغه شو انټیټیان شوي همداسې ارټیکل کې مو ویلو چې ارټیکل کې ټایټل ټیکسټ ډیټا پبلیکیشن او اتور دا د هغه شو د ارټیکل اټریبیوټ شو همداسې د اتور
نیم د اتور آی ډي دا د دې لپاره چې کوم د اتور لپاره دغه شو اټریبیوټ شو. نو موږ انټیټیانې هم څه ناڅه وپېژندلې او د هغې اټریبیوټ هم. راځو وروسته اقسام هم وایو، شکلونه هم ګورو په کوم شکل یې جوړو او په کوم وخت کې کوم انټیټي نه استفاده کوو او کوم اټریبیوټ نه. ډېر ښه. انټیټیز کې موږ دا خبره کوو، انټیټیز او اټریبیوټس خبره چې موږ کوو، نو انټیټیز هر هغه څه دی چې هغه نور اټریبیوټس به لري او اټریبیوټس به د دې یو بخش دی، د دې یو برانچ دی.